د لوی مهربانه څښتن خدای جل جلاله په ښکلي نامه د ناولونو نړۍ درنو مینوالو السلام علیکم. شپه مو بخیر. زه قلمیار اشنا یم او تاسو ته متن استال اونۍ ناول پنځمه برخه راوړې ده، په دې هیله چې دا برخه هم تر وروستیو سره واورئ. تېره برخه مو دومره اورېدلې وه، عیدو د دوکان مخې ته سبزي څخوله، راغږ یې کړ. هغه د هشام راغلی. هشام راننوت. چې څنګه کښېناست نو عیدو ورته وویل: هشامه، هغه د موسسې والا ښه سول؟ د هشام څهره وغوړېده، خوشحاله سو. ما عیدو ته وویل: دا څه کیسه ده؟ د لوګر مس عینک کې د چینایانو موسسه ده، کان ته راغلي دي. یوه ورځ هشام زما سره ناست و، چا وویل د مس عینک د موسسې چینایانو موټر ټکر کړی، ډېر سخت زخمیان دي. هشام په دې خبره ډېر خفه سو، طبیعت یې خراب سو. ما ته یې وویل: دا څه بده وسول؟ ای های، دا خو زموږ د وطن مېلمانه وو. ما ورته وویل: تر اوسه یې نه دي هېر؟ اوهو، اوس یې هم پوښتنه کوي. دا اوس دې نه لیده څومره خوشحاله سو؟ دوی خو ډېرې خبرې کوي، مړ کړم، ګوټ کړم، ټوپک او مالګ یادوي. له خبرو خو دومره زړه سوانده نه دی. یا هشام خو چې په خوله څه وایي هغسې نه دی. ما څه درته وویل؟ د چینایانو پوښتنه خو به یې 100 وارې راڅخه کړې وي. هشام زموږ خبرو ته غلی غوږ. شاید له نورو وختونو د ده سهار کې حالت لږ ښه و. بیا ودرېد، د مستو کټوه یې راکوزه کړه، د المارۍ له خانې کاشوغه او کاسه چې عیدو ده ته ځانګړي اخیستي وو راواخیستل. د 10 مستې یې وتړلې، ټول یې ژر ژر وخوړې. عیدو وویل: هشام له مستو سره ډېره جوړه ده. دی غریب خو لاس ته ډېر خفه دی، بس چې راسي فقط مستې خوري، وایي مستې هډوکي ته پیدا رسوي. هشام ته مې وویل: هشامه، وروسته کوړي ماما ته ورځو، ټیک یې ورسره کوو. هشام ځواب رانه کړ. یوه شېبه یې راته کتل، بیا وویل: اسمان شین دی؟ هو هشام کاکا، چې ورځې سي وغورېږي، تورې لړې سي، داسې مریض یم ما نه ځي دا مرض. زړه مې خوړین دی، سترګې مې خوړینې دي. دا ولې؟ بس خو مرض دی، راغلی سوچ یو وار مې زړه ښه نه سو. لکه ونه چې وچه سي، هغه ونې څومره غټې چې مرض وکړي، هېڅ ته وچه سي، خو یا به اوبه ښې نه ورسېږي یا. هشام له همدې خبرې سره څو شېبې غلی سو، بیا لاسونه کښته پورته کول، له خولې یې لاړې باد سوې. ویل: ولې په سرونو به یې میخونه نه ټک وهل؟ په سر یې دلته به یې درنې کېښودل، په څټک به یې ټک وهل. هر څومره عمر به چې وو هغومره انچه میخې در څخه رااخیست. هشام پخوانۍ کیسه کول، پوه نه سوم چې څوک یادول، خو د دې کیسې سره یې څهره داسې مړاوې وه لکه په لاره کې له ونې پرېوتی ګل. سړی پرې پوهېده چې څومره بد اغېزه پرې کړې. بیا یې وویل: په ما هم چا میخونه ټک وهلې، هسې ښکارې نه. داسې مرض دی لکه سړی چې درته وایي د سمندر له تله تیږې راوباسه، که ډوبوي دې هم. عیدو ډېرې پوښتنې ترې کولې چې ستړی یې که. ورته وویل: ته صبر وکړه، ته له ما بدتر لیونی. ما وویل: له هشامه د مینې راز وباسم، خو هېڅ یې ونه ویل. بیا مې دا ټپه وکړه: عاشقي مه کوئ عالمه، یو کال مې وکړه لیونی وګرځېدمه. هشامه، هغه وخت امیر دې پېژانده؟ هغه دا ټپه کړې وه. پېژانده مې، ښه قوي سړی و. تا یې نورې ټپې اورېدلې؟ بخت امیر څوک دی؟ غرمه سوه، همالته مې عیدو سره ډوډۍ وخوړه. هشام مستو موړ کړی و، څه یې ونه خوړل. لږ وروسته یو بل کس هم راننوت. د ټولو بحث په پیسو سو. چا به ویل د پیسې وخت سو، چا به ویل پیسې ډېرې خوږې دي. هشام جیب ته لاس کړ، بیا چې یا قینچي یې راویسته، له عیدو یې کتابچه وغوښته. یوه سپینه پاڼه یې د لوټ په اندازه پرې کړه، بیا یې په قلم پرې ولیکل: 1000 روپۍ افغانستان. کاغذ یې عیدو ته ونیو. دغه لوټ ده، زیاتې یې نو څه کوې؟ رنګ خو ورکه. رنګونه تا ته له کومه کم؟ دوغومره رسمیت څوک کولی شي؟ که یې چلی یې یو وار دي کور آباد، که نه یې چلی یې 1000 وار دي خدای په شادۍ که. ما لوټ ترې واخیست. هشام، دا خو له تا سره سو، دا نور غریبان به څه کوي؟ خو هر سړی دې جوړ کړي، هر 100 روپۍ چې لګېدې په ګوتو دې ولیکي. وړکۍ ماشومې هم جوړولی شي.
دغه د هېڅ تکلیف نه لري، دا اوس ما ملیټ کې جوړ نه کړه. ده ورته وویل دا چیرې چلې؟ هشام ډاډه ووهله، که نه چلېږي دغسې خوار و زار به خلک وي، دا سختې روپۍ څوک لري؟ هشام لږ مخکې عیدو ته وویل ته له ما بدتره لیونی، خو اوس یې نه منله، ویل یې لیونیان نسته. عیدو ورته وویل یعنې ټول هوښیاران دي؟ ولې ها یو به چې لوس له غړ ګرځېده؟ نسته لیونیان نسته، سودایان سته، سادهګان سته. هشام لږ غلی سو، بیا په خټ خټ خندا کې وویل دا لیونیان به څه رقم وي؟ توبه مړه سپي وخوري؟ کیسې او کیسې. ماسپښین سو، هشام ته مې په ډېره خوږه وویل چې کوړې ماما ته ورځو، خو ده ونه منله. پکول یې په سر کړ ووت. زه څو شېبې ناست وم، بیا راووتم، پټیو ته واوښتم. مخامخ لیرې مې هشام نظر ولګېد، ناست یې اورې ول کړی و. روان شوم چې ولیدم ورغوي کې څه واخیستل. کله چې زه کښېنستم دی پوه شو چې نه ځم. ورغوی خلاص کړ، ژبه چرس یې په انګار واچول لکه سړی چې پرنږېږي. داسې یې دواړه لاسونه ونیول، د چرس په لوګي ور ټیټ سو، سخت وټښېد. څو ځله یې همداسې وکړل، اخر کې ور ټیټ سو، اوږد کش یې وکړ، ټوخې ټوخې کې یې خبره پوره کړه. او یې خدایه روغ په رنځور سپور ده، څه مې غوښتل له مانه؟ بل چا سره به هم جنګونه کول. له چرسو سره غږېده، له ځایه جګ شو، روان سو. په پولو یې قدم زنګېده، لږ وروسته له خړ دیواله پناه سو. زه سړک ته راوختم چې کوړې ماما ته ورسم. په هغه طرف روان سوم چې عیدو راته ویلي و. په هغه موړ چې واوښتم چپ لاس ته هماغه غونډۍ ښکاره سوې، خړې خړې نږدې ښکارېده، خو د دښتې مزل و. اوږد سو چې ورسېدم مازدیګر و. د غونډۍ په ډډه کې کلی و، د جومات سپینه دنګه مناره یې له لرې ښکارېده. ما فکر وکړ که د شپې ځای نه و همدې جومات ته وراسم. د سنځلو ونې وې، ورته ودرېدم، جیب مې ترې ډک کړ. له یوې ماشومې مې د کوړې ماما د کور پوښتنه وکړه. هغې د ډېرو کورونو خواته ګوته ونیوله. دې قطار کې اخر کور، د دې کورونو ترمنځ یوه نرۍ کوڅه وه چې ترې تېر سوم. د اخرني کور مخې ته خړه دروازه راوتې وه، څو بوجۍ یې ایښې وې، همدا یې ژرنده وه. ور ننوتم، یو سپین ږیری سړی ناست و. ورته ومې ویل کوړی ماما یم په کار دی. سر تر پښو یې راته ولیدل. وروره جانانه زه کوړی ماما یم، خیر و؟ هغه د سړک د سر دوکاندار عیدو رالېږلی یم، هشام لوګري پسې راغلی یم، د هغې کیسې اورم. ته یې راته وښودې، وایي دا یې هم ملګری دی. کوړی ماما سپین ږیری و، ږیره یې په وړو ککړه وه، سترګې یې هم ګردجنې وې، سره خوله یې په سر وه، شلېدلی ګرېوان یې تاویزونه ښکارېدل، د غوږونو د منځ ویښته یې هم سپین و. د دې کوڅې وروستی کورګۍ د ده و. بیا یوه اوږده دښته وه چې نظر پکښې ورکېده، په غرونو ختمېده. مازدیګر و، زما نیت و چې کیسې ترې واورم، ځکه د شپې غم مې باید کړی وی. د هشام کور ته ډېره لاره وه. نیت مې و چې همدلته جومات کې واړوم. کوړې ماما ته مې چې وویل غوسه سو. هېڅ چیرې نسې تللی، نه دې پرېږدم، دا د سړو دماغو کار دی، لومړی وار دی چې د چا په کار سوی یم. کوړی ماما راووت، ورپسې روان سو. مخامخ له یو باغه تېرېدو ویالې ته کښېناست، مخ ته یې څو لپې اوبه واچولې. بیا یې په یو ماشوم د چایو غږ وکړ، لږ وروسته له پتنوس سره راغلی. کوړې ماما غړپ وکړ، وروره جانانه هشام خو مې د ځوانۍ د وخت ملګری دی، جهاد کې هم سره ملګري و، پر ما ډېر ګران دی، خو بس داسې سو چې اوس مې نه پېژنې. ما به څه وپېژنې؟ هغه ته خو د موسم درکه هم نه کېږي، ټکنه غرمه وي، لمر دې سوځي، دی ځان ته اور بل کړي، ځان ورته تودوي، په سړو بیا نه وي خبر، خپل ورکې ګرځي. د دې تېر ژمي کیسه درته کوم. په لویشت واورو پرته وه، نیمه شپه وه، سپي وغپېدل، کلیوال راووتل، زه هم راووتم. ګورم یو سړی را روان دی، غږ یې نه کوه، ویې ډار کړو. چې رانږدې سو ګورم چې هشام دی. ووایه هشامه چې شکایې به دا شپه؟ ولا ما ویلې چې دا جومات ګرم دی، بس رنډ سو، وایي جومات کې سملم. لږ وروسته څو کسه ورپسې راغله، خپلوان یې وو. وایي هشام له ګرمې کوټې را جګ سو، په لاره یې ډانګ لګولی و او د پلون نوم پیدا که چې دلته راغلی. نو دغسې دی وروره جانانه. کوړی ماما پیاله په لاسونو کې رېږدېده، د ماشومانو لوبې ته یې کتل. درنه جوړې که
بلا وهلی یو. څه شی جوړ کړل؟ هغه تیږې وینې؟ 5 پلنې وړې تیږې په یو بل له پاسه ایښې. دا ټوپکۍ یا بال ټامباس چې د هلک په لاسونو کې دی، دوی په 2 ډلو ویشل کېږي. د یوې ډلې والا په دې تیږو وار کوي، تیږې ړنګوي. هر څو تیږې یې چپه کړې بیرته به یې په یو بل ږدي. بله ډله په ټوپکۍ دوی ولي. هر کس چې ولګېد له لوبې ووت، او که ونه لګېد تیږې په یو بل ودرولې، بس هغې ډلې ګټلې ده. تیاره سوه. کوړی ماما پاڅېد. زه چې ځو. وړوکی کورګی و. لرګینه دروازه یې لرله. په دروازې به چې ورننوتې ښي لاس ته زینې وې. پاس کوټه ده. د اوړي لپاره جوړه کړې وه. همدې کوټې ته وختو. مخه یې خلاصه وه، کټ پکښې پروت و. تېر پسې ځوړند څراغ ولګېد. پورې دیوال ته رباب ایښی و. په سر پسې ځونډۍ زړېده. کوړي ماما ته مې وویل: کور دې وړوکی دی. بچي دې څو دي؟ بچي خو اوس نسته. یو زه او بل مې ښځه دلته اوسو. مسافره دي؟ اوهو، د تورو خاورو مسافره دي. بچي مې نه پوهېدل. سر کېده نه پیدا کېدې. مړه کېدل. یو خو 10-11 کاله را سره و. نور واړه و چې مړه سول. بس خو څنګه یې کوې؟ ډېرو قدرمنو او زړه ته راتېره اورېدونکو، وطنه ستا لیونۍ ناول 5مه برخه هم دومره وه. تر بیا خو بلې برخې تاسو ته ښې چارې د خدای جل جلاله په امان.